سلامونه. د پښتو مشهور چینل قرار پروډکشن چې د وقارجاني چینل د یوټیوب نه ډیلیټ شو. ولې ډیلیټ شو؟ هغه سره دغه کار چا وکړو. دوستان وقارجان چې د دې نه مخکې هم یو چینل جوړ کړی و او هغه هم د یوټیوب نه ډیلیټ شوی و. اوس هغه چې د قرار پروډکشن په نوم باندې کوم چینل جوړ کړی و په هغې باندې هم معیاري ډرامې اچولې. او هغه سره خپلو ملګرو دغسې کار وکړو چې د هغه چینل یې د یوټیوب نه ډیلیټ کړو. دوستانو د دې نه وړاندې چې هغه کوم چینل جوړ کړی و هغه باندې به هغه اینکرینګ کو او د اداکارانو نه به یې انټرویوانې اخیستې. خو بیا چې کله هم هغه دغه بل طرف ته راغی او هغه ډرامې شروع کړې نو هغه په ډېرو ډرامو کې نورو چینلو والا سره کار وکړو او بیا یې خپل پروډکشن کولاو کړو او خپلې ډرامې به یې ریلیز کولې او په خپل چینل باندې به یې بیګا شپه دغه خبر موږ ته میلاو شو. د هغه د چینل یعنې د فیسبوک پیج نه هم دغه خبر نشو شو چې د هغه چینل د یوټیوب نه ریموو شوی دی. دوستانو کولو کې غټ لاس د چا دی. ټول معلومات موږ ترلاسه کړي د وقارجاني سره موږ خبرې هم کړي دي. وقارجاني همیشه په خپل چینل باندې داسې ډرامې راوړي دي چې هغه د معیاري ډرامې دي او د پښتو په معاشره باندې جوړې شوي دي. نه په هغې کې څه داسې فحاشي وي او نه پکې څه داسې ډانسونه وي. که هغه فلم ته کار کړی وي نو هغه سینما سره ټچ ساتي چې سینما ته ماشومان او ښځې نه ځي نو هغه کسان کتلی شي چې بالغان وي. باقي پاتې شوه کله هم چې هغه په خپل سوشل میډیا ټیم باندې کار کړی دی او خپل سوشل میډیا اکاونټ ته هغه کومې ډرامې خېجولې دي نو هغه ټولې معیاري ډرامې دي. هغې کې څه داسې غلط سینونه نشته دی نه په هغې کې څه داسې ډانسونه شته دي. په دغه کې د هغه مشهوره ډرامه چې همدا اوس په میلیونز باندې د هغه په چینل باندې چلیدله چې د هغې یو پارټ ریلیز شوی و د تورخم هلکه چې هغه ډیره زیاته کامیابه شوې وه او تقریبا 10 ورځې مخکې هغې دویم پارټ هم د هغه د خپل چینل نه ریلیز کړو چې په هغې باندې هم په میلیونز باندې ویوز راغلل. خو بیا د بدقسمتۍ د وجې نه د هغه چینل بیګا شپه د یوټیوب نه ډیلیټ شو. یوټیوب کله هم داسې یو دم د چا چینل نه ډیلیټ کوي. هغه له چانس ورکوي که هغه په هغې باندې ډیر زیات سټرایک راشي. که په هغې 3 سټرایک هم راشي نو چینل یوټیوب کمیونټي هغه ته ټایم ورکوي چې 2 میاشتې 3 میاشتې هغه خپلې غلطیانې لرې کړه او بیا دغه چینل واپس ری اپلای وکړه. خو د هغه دا دویم ځل دی چې مخکې هم د هغه چینل ریموو شوی او اوس ورپسې بل چینل ریموو شو. زموږ خپله د وقارجاني سره خبرې وشوې. هغه وویل چې زما یو ملګری په دغه کار کې لګیا دی، که تر سبا پورې دغه چینل ریکور نه شو نو بیا تاسو هم خپله خواري وکړئ او دغه چینل کې ما سره مدد وکړئ. نو دوستانو په دې کې دا هم کېدی شي که وقارجاني چې داسې غلطیانې کړې وي چې د چا میوزیک استعمال کړی وي، ریوز کنټینټ یې اچولی وي نو یوټیوب والا هم دا نه پرېږدي او بیا یې ریموو کوي. خو که چېرته دغه چینل اکاونټ یا هینډل د چا سره وي نو بیا دا د وقارجاني داسې کس دی چې په ده باندې کامیابي نشي پرځو او غواړي چې هغه دغه مقام ته ونه رسي نو چې کله هم د هغه چینل په میلیونز ته ورسي یا هغې باندې لکونه سبسکرایبر راشي نو ډیلیټ بټن پرې ووهئ د مخې نه یې خواهي. که چېرته تاسو په یوټیوب باندې وګورئ نو ډېر خلک کوشش کوي چې دغه ډرامې جوړوي خو هېڅ مخکې نه ځي هېڅ کامیابي. وقارجاني داسې یو شخصیت دی چې هغه په ډېر لږ وخت کې ځان ته بلا مقام پیدا کړو او ډېر زیات ویورشپ یې حاصل کړو. نو دوستانو امید کوو چې دغه چینل واپس مخې ته راشي ځکه چې د پښتو معیاري ډرامې په دغه چینلو باندې نشر کېږي، نه په دې داسې څه ګانې وي او نه څه داسې ډانسونه وي. دغه ډرامې خپل فیملي سره هر څوک کتلی شي. نو زموږ دغه دعا ده چې دغه چینل واپس ریکور شي او د پښتو دپاره کار وکړي.